افغان ځواکونو پاکستان وارخطا کړی. دا چې څنګه او پاکستاني پوځیانو څه ویلي مطلب تر پای را سره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. تېره ورځ افغان ځواکونو د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ګوساړې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته نږدې نظامي تطبیقات ترسره کړل چې د پوځ لوی درستي یاسین ضیا او نور لوړپوړي جنرالان هم ورغلي وو. عموما دا ډول تمرینات د ځواکونو د چمتووالي او د پوځي وړتیا ښودلو لپاره ترسره کیږي. په دغه تمریناتو کې هوایي ځواکونو، ضربتي، پولیساتو او کمانډو ځواکونو حضور درلود چې د سپکو او درنو وسلو تمرینات ترسره کړل. خو له دغو مانورونو وروسته د پاکستان پوځ پر ډیورنډ کرښه د افغان ځواکونو نظامي مانور د اندېښنې وړ وباله. د پاکستان پوځ د چارواکو ویلي د افغان ځواکونو دغه ډول اقدامات به لانجې لا زیاتې کړي. د دوی په خبره پاکستان به په دې تړاو خپل اعتراض ډیر ژر له افغان حکومت سره رسما شریک کړي. خو افغان پوځي چارواکو تېره ورځ ویلي وو چې نور به په دې سیمو کې پوځي تطبیقات زیاتوي تر څو دښمنانو او دوستانو ته واضح پیغام ورکړي او ټولو ته خپل پوځي قوت ورښکاره کړي. په هر حال که څه هم زموږ او ستاسې هغه پخوانی پوځي ځواک نشته او درنې وسلې او هوایي ځواک مو کمزوری دی او اوس مو پوځي تطبیقات د ظاهرشاه او داود خان د وخت په څېر نشو ښکاره کولی. او دلته ده چې هغه چاته مو غوسه راشي چې د افغانستان ټانګونه او تیارې پر پاکستان وپلورلې، خو د افغانستان د ځواکونو زړورتیا لا شته او همغه هم کافي ده چې دښمنان وارخطا او ولړزوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.